قدرمن اوریدونکو اوس د دې ساعت خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونو سرټکي د انرژي نړیوالې ادارې اجرایوي مدیر وایي هندستان د نړیوال انرژي د چارو په مرکزی پړاو کې دی. لومړی وزیر مودي د سعودي عربستان پاچا په بلنه د جی شل مشرانو په 15مه سرمشریزه کې ګډون کوي. هندستان د پولې هاخوا د ترهګرۍ د مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان غندي. د روغتیا نړیوال سازمان وايي د کووید-19 دوهم څپې سره پرته له واکسینونو مبارزه وشي او هندستان او اروپאי اتحادیه ترهګرۍ په ټولو بڼو او څرګندونو کې پکلکه غندي. عزیزانو اوس بشپړ خبرونه واورئ. د انرژي نړیوالې ادارې اجرایوي مدیر فاتح بیرول وویل چې هندستان د انرژي نړیوال چارو مرکزی پړاو ته رسیدلې او د نورو لوی راپورته کیدونکو اقتصادونو لپاره یو رول ماډل دی. ښاغلی بیرول د پنځشنبه په ورځ د 2020 زیږدیز کال د انرژي ټکنالوژي د لیدلوري د مجازي پرانستلو په ترڅ کې وینا وکولو د هندستان حکومت د اوجولا او اوجالا پشان پلانونو لاره میلیونو خلکو ته د پاک انرژي برابرولو هڅو ستاینه وکړه. د چاپیریال وزیر پرکاش جاوډیکر د اصلي وینا پکولو وویل د انرژي نړیوال راپور خورا مهم دی او د اعتبار وړ ډېرې مسلې پورته کړې دي. یاد وزیر په ګوته کړه چې نن وخت هندستان په جی شلم هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې په پاریس کې وړاندې شوی په ملي کچه ټاکل شوی ونډې سره ساتلو کې 2 درجې مطابقت لري او د اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزه کې ځینې پریکنده کړنې کړې دي. ښاغلی جاوډیکر وویل د هیواد مشخص مناسب او ارزانه ټکنالوژي د وخت اړتیاوې دي ولې چې د اقلیم هر یو اقدام د یو لګښت سره راځي. لومړی وزیر نریندر مودي به د سعودي عربستان پادشاه په بلنه د جی شلم مشرانو په 15مه سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا سرمشریزه به په مجازي بڼه د ټولو لپاره د 21مې پیړۍ د فرصتونو احساس تر مضمون لاندې د نومبر میاشتې په 21مه او 22مه نیټه د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند انوراګ شریواستو تیر ماښام د رسنیو ته معلومات په ورکولو وویل دا به په 2020 زیږدیز کال کې د جی شلم مشرانو دوهمه ناسته وي. د راتلونکي جی شلم سرمشریزه تمرکز به د کووید-19 څخه د ټولیز مقاوم او دوامدار رغونه وي. یاد ویاند وویل چې مشران به د وبا په وړاندې د چمتووالي په اړه او د دندو د بیرته راوړلو طریقو او وسیلو په اړه خبرې وکړي. ټول مشران به همدارنګه د ټولیز دوامدار او مقاوم راتلونکي جوړولو لپاره لید سره شریک کړي. لومړی وزیر نریندر مودي او د هغه د بوتان سیال لوتی شیرنګ بنن په بوتان کې په مجازي بڼه د روپې کارت دوهم پړاو پرانیزي. دواړو لومړی وزیران د دې پروژې لومړی پړاو د تیر کال د اگست په میاشت کې د بوتان څخه د ښاغلي مودي د سفر په ترڅ کې په ګډه پیل کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند انوراګ شریواستو رسنیو ته معلومات په ورکولو وویل په بوتان کې د روپې کارت د لومړی پړاو تطبیق په بوتان کې هندي سیلانیانو سره مرسته کړې چې ای ټي ایم ته لاسرسي ولري او په ټول بوتان کې د پلور ټرمینلونه کاروي. دوهم پړاو به اوس بوتاني کسانو سره مرسته وکړي چې په هندستان کې روپې شبکه ته لاسرسي ولري. لومړی وزیر نریندر مودي وویل د هندستان او لوکزمبورګ په منځ کې د اقتصادي تبادلو د زیاتوالي لپاره ډیر پوتنشیال شتون لري. ښاغلی مودي تیر ماښام د هندستان او لوکزمبورګ په مجازي غونډه کې وینا وکوله وویل اوسپنه مالی ټکنالوژي او ډیجیټل ډومینونه ځینې داسې ډګرونه دي چې دواړه هیوادونه پکې ښه همکاري لري خو دغه سکتورونو کې نور امکانات هم شتون لري. نوموړی د خپل لوکزمبورګ سیال زاویر بیټل ته د کووید وبا په دې سخت وخت کې د نوموړي د مهارت سره ډک مشرتابه لپاره مبارکي ورکړه. په دې مراسم کې خبرې پکولو د لوکزمبورګ لومړی وزیر د فضا او مالیې په ډګرونو کې د هوکړو خراغلاست وکړ. نوموړي وویل د هغې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د 2021 زیږدیز کال لپاره د هندستان ټاکنې ملاتړ او هرکلي کوي. د بهرنیو چارو وزارت د لویدیز اروپا ګډ سکرټر سندیپ چکراورتی نن ماښام رسنیو ته په مجازي توګه معلومات په ورکولو وویل دا غونډه د دوه اړخیزو اړیکو د رغنده بوختیا باندې تمرکز درلود. دا غونډه په مالی سکتور، فینټیک، شنه مالیه او فضایي دندو باندې تمرکز وکړ. د دواړو هیوادونو په منځ کې د سوداګریزو اړیکو ژور کولو په اړه هم خبرې وشوې. د کورونا 15,892 ناروغانو سره د هندستان بشپړ قضیه 9,4,316
کسانو ته رسیدلې. د روغتیا وزارت وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د 1594 مړینو سره د تلفاتو شمیره 132,122 کسانو ته زیات شوه. په تیرو 24 ساعتونو کې د روغتونونو څخه 4,890 بیا رغېدلې کسانو رخصتۍ سره د روغتونونو څخه د ټولو رخصت شوي رغېدلو کسانو شمیره 8,428,410 کسان شوي ده. په هیواد کې د کورونا وبا فعال قضیې 443,994 کسان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اضطراري مدیر مایکل رایان خبرداري ورکړې چې واکسین د کووډ-19 وبا د دوهمې څپې ته ماته ورکولو لپاره په وخت ونه رسیږي. نوموړي وویل واکسینونه باید د یو طبيعي جادو حل په توګه ونه لیدل شي او هغه ایوادونه چې د ویروس له سره راپورته کېدلو سره مبارزه کوي هغوی به یو ځل بیا پرته له واکسینونو د دې په وړاندې مبارزه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان مدیر وویل نوموړي فکر کوي دا لږ تر لږه له 4 څخه تر 6 میاشتو د مخه ده چې موږ د واکسین کولو پام وړ کچې په کوم ځای کې ولرو. د هندستان او اروپאי اتحادیې ترمنځ د ترهګرۍ ضد 12مې خبرې اترې پرون په مجازي توګه ترسره شوې. دا خبرې اترې د هندستان او اروپאי اتحادیې ترمنځ د استراتیژیک ملګرتیا د مهم عنصر په اړه د همکاري او همغږي ته دوام ورکولو یو فرصت وو. هندستان او اروپאי اتحادیې هوډ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د یو بل ملاتړ وکړي. هند او اروپאי اتحادیې د پولې هاخوا ترهګرۍ لپاره د ترهګرو پلوو کارولو په شمول ترهګرۍ په ټولو بڼو او څرګندونو کې پکلکه وغندل. هند د اروپאי اتحادیې په غړو هیوادونو کې وروستي ترهګریز بریدونه وغندل او د قربانیانو له کورنیو سره یې غم رازي څرګنده کړه. اروپאי اتحادیې د نومبر میاشتې 26مې د ممبئی د پټانکوټ او پلوامه په شمول په هند کې د ترهګریزو بریدونو غندنه وکړه او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د هند د خلکو او حکومت څخه خپل ملاتړ تکرار کړ. هند او اروپאי اتحادیې په هر اړخیز او دوامدار بڼه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړل. دوی یو ځل بیا ټینګار وکړل چې دا مهمه ده چې د تاوتریخوالي او ترهګرۍ عاملین محاکمه شي. هندستان د پولې هاخوا د ترهګرۍ مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان خندلې دی. دا وایي چې پاکستانی ځواکونه د سولې او آرامۍ ساتلو لپاره د 2023 کال د اوربند تفاهم ته پام او رعایت د تکرار غوښتنو سربیره د نفوذ کوونکو لپاره د وسلو ملاتړ چمتو کولو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند انوراګ سریواستاو د رسنیو یوې پوښتنې ته ځواب په ورکولو وویل د ترهګرو دوامدار نفوذ او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د وسلو شاملول بې له کومې ویرې دوام لري. نوموړي په ګوته کړه چې داسې فعالیتونه د کنټرول کرښې په اوږدو کې د ګمارل شوي پاکستانی ځواکونو د ملاتړ پرته امکان نه لري. یاد ویاند وویل پاکستان ته یو ځل بیا د دوه اړخیز ژمنې یادونه وشوه چې د خپل کنټرول لاندې هیڅ خاورې ته اجازه ورنکړي چې په هر ډول د هند پر وړاندې د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. د ممبئی ترهګریز برید ماستر مایند او د جماعت الدعوه رئیس حافظ سعید د غیر قانوني تمویل په یو قضیه کې په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د راپورونو له مخې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد یو محکمه نوموړي په 2 ترهګریز تورونو مجرم اعلان کړ او د نوموړي د ملکیتونو د ضبط کولو امر وکړ. سعید د تیر کال د جولای میاشتې په 18مه نیټه د ترهګرۍ د تمویل په تور نیول شوی وو. نوموړي د روان کال د فبرवरी په میاشت کې په 11 کلونو زندان محکوم شو. حافظ سعید د تر ټولو خطرناک ترهګرو څخه یو دی. د امریکا متحده ایالات د نوموړي د نیولو لپاره د $10 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د شنه چاپیریال فند د بنگلاديش لپاره د $250 میلیون د وړیا مرستو او پورونو په څیر کڅوړې منزور کړي ترڅو د پاریس تړون لاندې د شنو خونو غازونو د اخراج کمولو موخه ترلاسه شي. دا تمویل د بنگلاديش د نساجي او تیارو جامو سکتورونو ته د یو ځای شوي کڅوړې په توګه برابر کړي شوی ځکه چې دا سکتورونه د کاربن اخراج کې تر ټولو لوی صنعتي ونډه لرونکي دي. دواړه سکتورونه په ګډه توګه د صنعتي کاربن د تر 29% زیات اخراج مسؤل دي ولې چې هغوی د زوړ ماشینونو سره کار کوي کوم چې د انرژي مدیریت نه لري.
بنگلاديش ژمن دی چې تر 2013 زیږدیز کال پورې خپل د شنو خونو غاز اخراج تر 15 سلنې کم کړي د شنه چاپیریال فند لمخې دا مالی مرسته به په بنگلاديش کې د ظرفیت لوړولو پوهاوی لوړولو د پالیسۍ جوړولو د پورونو ورکولو او د نساجي او تیارو جامو په سکتورونو کې د خپرونو په ارزونه کې مرسته وکړي تمه کېږي چې د دې مالی مرستې سره د 14.15 میلیون ټن معادل کاربن ډای اکساید اخراج به کم شي د خبرونو پای پاکستان حکومت د داخلي ستونزو څخه پام د اړولو هڅه کوي لیکنا د معین الدین خان ژباړه او وینا د سنجیو کمار د پاکستان حکومت اوس مهال تر ټولو خراب ل کورنۍ بحران څخه اخته دی دا بحران سوړ خیزه دی ل یوې خوا پوز او عمران خان حکومت د مخالفینو د غندنو سخت پریدیا نیوکه لاندې دي او بلې خوا پوز په سیاسي چارو کې د لاس وهنې لارې په دیموکراسي او پس اساسي قانون برید کوي او په دې کې د عمران خان په سیر سیاستوال ل پوز سره همکاري کوي د عمران خان حکومت خپل ناکامي ل خلکو نه پټوي لټولو خواو د عمران خان تر نیوکه لاندې دی په داسې حال کې حکومت نه پوهیږي چې سو وکړي او پوز هم هیڅ لار نه لري په داسې حالاتو کې د هند په وړاندې دښمنی حسول د پوز او حکومت لپاره اسانه لار ده په دې توګه د هندستان پر ضد یې په منظم ډول یو پلان شوی کمپاین پیل کړی دی نړۍ پوهیږي چې پاکستان تل تروریزم ته وده ورکولو کې مخکک پاتې شوی او پر لا پسې په گاونډي هوادونو کې تروریزم ته د وده ورکولو لپاره تخریبي فعالیتونه ترسره کوي پاکستان نړیوالو سازمانو څخه سو ځله خبرداري هم ترلاسه کړي خپل کورنۍ مسلې حل کولو کې ناکام شوی دا حکومت وسنه لري چې لا خپلو ستونزو سره مخ شي البته پاکستان ویلي چې دا په هند کې په ځانګړي توګه جموں او کشمیر کې د ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري مګر سم مودا وړاندې د عمران خان د ساينس او ټیکنالوژي وزیر فواد چودھری ویلی وو چې د پلوامه پیښې لاره موږ هند ته ورننوتو او مرګ جوبلا مو وکړه دوی پخلی وکړه چې 13 کال په مرکزی پولیسو باندې شوی ترهګریز برید پاکستان پلان کړی وو خو بلې خوا نوموړي دا هم وایي چې پاکستان په داسې ترهګرو فعالیتونو کې هیڅ شمولیت نه لري اوس وخت پاکستان پوز نه یوازې ترهګری ته وده ورکوي بلکې د کنټرول کرخې او د نړیوال پولې ترڅنګ اور بندیز هم ماتوي چې ورکی ملکی وګړي هم وجل کېږي په دې اړه د پاکستان د بهرنی چارو دفتر ته هم شکایت شوی خو پاکستان بے ځایه خبرونو او غلط اطلاعاتو او افواګانو د خبرولو خپلې هڅه نه دی بندې کړي سو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خبري کانفرنس کې هڅه وکړه چې دروغو په واسطه ماحول خراب کړي د نوموړي له مطبوعاتي کانفرنس څخه دا روښانه ده چې د پاکستان حکومت وسنه لري چې خپلو خلکو ته خپل اقتصادي او سیاسي ناکامي وجہ وړاندې کړي او د خلکو پاملرنه له دې مسلو څخه غیر ضروري شیانو ته اړوي په یو مطبوعاتي کانفرنس کې شاه محمود قریشي ادعا وکړه چې اسلام آباد به په ملګرو ملتونو کې د هند پر وړاندې شواهد وړاندې کړي او دا به ثابت کړي چې هند په پاکستان کې ترهګری ته وده ورکوي ښاغلي قریشي دا ادعا په داسې وخت کې وکړه کله چې د هند د بهرنی چارو وزارت د پاکستان د کارمندانو لوی درستیز د دې لاریون لپاره راغوښتلی وو چې پاکستان د کنټرول کرخې ترڅنګ لا اوربندي څخه سرګړونه کوي که د پاکستان د بهرنی چارو وزیر یا بل څوک د هند پر وړاندې کوم ثبوت لرلی وای نو آیا دوی به تر دې دمه چوپ پاتې وشوای وای دا ډول دروغ اکثر په خپله د پاکستان لخوا د خلکو گمراه کولو لپاره خپرېږي او په خپله پاکستانی ورځپاڼو دا پوښتنه کوي چې که حکومت د دې تور لپاره کوم ثبوت لري نو ولې نه وړاندې کوي دا په داسې حال کې دا چې حتی په پاکستان کې هم هیڅ څوک د حکومت پر دا ډول ادعاو باور ونه لري او هیڅ څوک د دې سرګندونو ته جدي پام نه ورکوي د پاکستان واکمن باید په دې پوه شي چې دا ډول ډراما اصلي ستونزه نه حل کوي بلکې په خپله حکومت اعتبار او باور له منځه ځي د خپلو خلکو او د نړیوال ټولنې باور ترلاسه کولو لپاره د پاکستان واکمن باید اول ځان د باور وړ جوړ کړي